أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وآله وأصحابه وأهل بيته الأجمعين. أما بعد، دغه بحث نوم به یوه دقیقه نه بلکې یوه ثانیه کښیږدو. خوندو: هره واقعه یو سبب لري او هر انسان یوه قصه لري، خو د انسان ازلي قصه دا ده چې انسان د یوه هدف او الهي مقصد دپاره پیدا کیږي یا زیږیږي. کله چې د ده د پیدا کېدو هدف او مقصد پای ته ورسیږي، د ده د ژوند رحله او سفر هم پای ته رسیږي. انسان پیدا سو، د کوچنیوالي څخه بیا تر سپینږیرتوبه پورې خپل عمر تیر کړي او بیا د دې دنیا څخه یې کوچ او رحلت وکړي. انسان که نارینه وي که ښځه، دغه خپل عمر په کلو سره حسابي. هو، دغه په کلو سره د انسانانو د ژوند حسابل د حساب یوه طریقه ده، مګر په حقیقت کې د انسان د عمر د حسابولو دپاره یوه بله طریقه هم شته. هغه دا ده چې د دغه ژوند په سفر کې د دغه مځکې په آبادولو کې څومره او کومه اندازه حصه اخیستې ده. انسان په دغه خپل عمر کې څومره مثبت عملونه کړي دي. انسان په خپل ژوند کې د بشر د خوشبختۍ لپاره څومره کارونه، څومره اعمال او څومره تجربې ترسره کړي دي. د خپل ژوند ملګري، قریبان او آشنایان څومره خوشحاله او خوشبخته کړي دي. پس له دغو پوښتنو موږ ویلی سو هغه حساب چې فقط په کلو یا د کلو په تېرېدو سره د انسان عمر په حسابل کېږي، دا د حساب دپاره یو کلاسیکي او پخوانۍ طریقه ده او نه بل شی. خو په حقیقت کې د انسان عمر په اعمالو، په آثارو او په نتایجو حسابول کېږي چې چا په خپل ژوند کې څه وکړل او څه یې پرېښودله، چې دغه مثبت عملونه د ژوند حقیقي نتیجه او عظیم ثروت دی، نه د کلو ډېروالی. د مثال پر ډول د کلو په حساب د امام نووي رحمه الله ټول ژوند 45 کاله دی، خو تاسې د ده آثارو او کتابو ته وګورئ چې د رحمه الله تصنیف او تالیف کړي دي. او د ده په مقابل کې داسې ډېر خلک شته چې عمر یې 100 کالو ته رسیږي او هیڅ یې هم نه دي کړي. بیا هم تاسې راسئ چې د حساب د ارقامو او اعدادو د عاشقانو دپاره یوه اندازه هغه ارقام او اعداد تر نظر وباسو او فکر پشکې وکړو چې د انسان عمر ته اشاره کوي. څرنګه چې نن ورځ د طب او ډاکټري علم ډېر پرمخ تللی دی، تر ډېرې اندازې طبي رعایت او غذایي اصلاح په وجود راغلی دی، نو موږ کولی سو چې د یوه انسان دپاره 75 کاله متوسط عمر فرض کړو. نو دا معنا لري چې یو انسان تقریبا 23,315 ورځې ژوند کوي، چې دغه ورځې د ساعتو په حساب 6,50,000 ساعته کېږي. خو د دقیقو په حساب د انسان متوسط عمر 19,04,20,000 دقیقې کېږي. او آخرا د ثانیو په حساب د 15 کلن انسان عمر 2,315,000,000 او 2,00,000 ثانیې کېږي، چې دغه عدد یا شمېر د امریکایي بل جیټس تر سرمایې لږ یا کم دی. بل جیټس هغه څوک دی چې د مایکروسافټ د شرکت مؤسس دی. نو د هغه د $1 په مقابل کې د انسان د عمر یوه ثانیه سوه. راځئ چې نور هم د دغه اعدادو یا ارقامو لوبه پسې پوره کړو. که د انسان له عمره د ده د طفولیت ماشوموالي مرحله وباسو او د ده انتاج او فعالیت عمر چې د ځواني او سپینږیرتیا عمر دی او د انسان د ټول په سلو کې 65 ځینې جوړیږي، په ثانیو سره حساب کړو، نو د ده عمر 1,363,080,000 ثانیې کېږي. مګر د دغه عمر درېیمه حصه په خوب کې تېرېږي، ځکه یو انسان په متوسط ډول سره په 1.4 یا 40 ساعته کې 8 ساعته بیدېږي. نو د انسان دپاره د فعالیت عمر څو ثانیې پاته سو؟ فقط 1,04,09,020,000 ثانیې. بیا نو راسئ چې نور هم دغه حساب لوبه پسې پوره کړو. موږ به د یوه انسان د خوړلو لپاره په یوه شبه روز کې 1.5 ساعت وخت وباسو. 1.5 ساعت به هم د اخبارو او مجلې د ویلو یا مطالعې لپاره وباسو. 1.5 ساعت به د چای یا کافي د څښلو لپاره وباسو. همدا رقم فقط 1 ساعت وخت په 5 لمونځو کې د ادا کولو لپاره وباسو او 1.5 ساعت نور وخت به د ځینې
جسمي او انساني ضروريات دپاره وباسو. همدارنګه یو ساعت وخت به هغه ته ورکړو چې انسان یې په یوه شبه روز کې په موټر د پښو په تګ کې تېروي، چې دغه ټول په یوه شبه روز کې 15 ساعته کېږي. یعنې یو شبه روز په ساعتو کې په 100 کاله کې 20 سوله. په دغه یوه کوچنۍ او عادي حساب سره موږ ته دا رامعلومه سوه چې د انسان دا فعالیت متوسط عمر 819 میلیونه 9 لکه او 16,000 ثانیې سوه. دا هم باید له یاده ونه باسو چې انسان په کال کې لږ تر لږه یوه میاشت په رخصتي او راحت کې تېروي، چې دغه میاشت د ثانیو په حساب تقریبا 2 میلیونه 15 لکه او 2,000 ثانیې کېږي. نو که دغه د رخصتي او راحت ثانیې هم ځینې کمې کړو، وبوینو چې د انسان فعالیت علمي او اجتماعي متوسطاً عمر تقریبا 819 میلیونه 3 لکه او 440,000 ثانیې کېږي. دا مې هېر سوه چې هغه په ساعتو وخت کې هم حساب کړم، کوم چې د انسان یې د تلویزیون په لیدو تېروي، یا یې په ټلیفون کې یا بې ځایه خبرو یې تېروي، یا یې په غیبت یا یې په نمیمت تېروي، یا یې د خلکو سره په بې ځایه مناقشو او مناظرو کې تېروي، یا یې د ورقو یا شطرنج په بازیو کې تېروي، یا یې د حکومتي دوایرو او دفترونو په دروازې کې په انتظار تېروي. او داسې نور ډېر حالات شته. که د هغه په حسابولو او لګولو شروع شم نو بیریږم چې په آخر کې به ووینم چې د انسان دپاره د عمل او فعالیت ژوند هیڅ نه پاتې کېږي، او انسان په دې ته مجبوره وي چې د یوه عمل یا د یوه شي د فعالیت دپاره د بل چا څخه عمر په پور واخلي. په یوه انګریزي مجله کې لیکلي وه چې په امریکا او اروپا کې هر 80 کلن انسان د خپل عمر 6 میاشتې ژوند د ترافیکي سرو اشارو مخته په انتظار تېرې کړي دي. اوس یوازې په امریکا او اروپا کې نه، بلکې په آسیایي او افریقایي ملکونو کې هم د ترافیکي ګڼې ګوڼې یا بیروبار په سبب دغه حالت دی. یعنې د یوه ښاري انسان 80 کاله عمر ولري، نو ده به د خپل ژوند 6 میاشتې عمر د ترافیکي سرو اشارو مخته په انتظار تېرې کړي وي. خوندو، کله چې د ثانیو په حساب زموږ ته ژوند دغه حال سو، اوس نو ته فکر وکړه که یو څوک درته ووایي 1 دقیقه 1 منټ ستا په څه حال وي؟ آیا د دغه بحث په اورېدو سره د یوې دقیقې یا یوې ثانیې په ارزښت او اهمیت باندې پوه شوې؟ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.